حیا د انسان د زندګۍ یو رکاوټ دی. حیا د انسان د زندګۍ یو راګرځونکی عمل دی. حیا د انسان د زندګۍ د حیوان د زندګۍ سره د فرق کولو یو ذریعه ده. چې د انسان په زندګۍ کې حیا رااله د هغه زندګۍ به بیا د حیوان د زندګۍ سره ډېر فرق. نن که د انسان او د حیوان، نن که د انسان او د سپي په مابین کې په زندګۍ کې فرق دی، د هغې بنیاد صرف حیاداري ده. چې د انسان په زندگی کې به حیاي، هغې به د خپلې زنانې قدر او عزت ور معلومیږي، هغې ته به د خپلې خور او د مور امتیاز ورکول کیږي، هغې ته به د حلال او د حرام امتیاز ورکول کیږي. لیکن د حیوانو سره د دې شانو د امتیاز څه تمیز او څه فرق نه وي. نو دغه شی د حیوان او د انسان په مابین کې امتیاز او فرق دی. او ما درته ویل حیا د انسان د زندګۍ د ټولو ګناهونو څخه یو خاص برک دی چې سړی لګوي. تاسو اورېدلي چې کله موټر او سوارلي د لوړې څخه پر کښته را روانه وي او هغوی په خپل منزل ته دا غواړي چې زه په اوسا باندې خپل منزل ته ورسېږم، نو د هغې د هغه موټر چلوونکي سره یو خاص برک ورسره وي. پر هر ځای باندې هغه راګرځي راګرځي راګرځي، په سوکه سوکه شکل باندې د لوړې سره شوه کېږي، او چې کله د هغې برک پر ځای باندې پاته وي نو بیا دی په ډېره هوسايي، په ډېره کامیابه طریقه او ډېر د حفاظت په شکل باندې خپل منزل ته ځان راورسوي. لیکن که چیرې د هغې موټر هغې برک پر هغه ځای باندې پیل سي او هغه کار پرېږدي او هغې موټر د هغې موټر چلوونکي د اختیاره څه ووځي، بیا خو دروند موټر د لوړ طرفه را روان دی او لاندې مځکه ورته کښته ده او موټر د چلوونکي په اختیار کې نه دی، بیا موټر منزل ته ځان نشي رسولی. موټر چې په کومه کنده کې ولوېدی، په کوم کډي کې ولوېدی، په کومه درې سره شوه سو او کومه دره کې ولوېدی، بیا د موټر هغه د تباهۍ ځای بلل کېږي. دغه رقم د انسان د زندګۍ بیرک حیا ده چې په کوم ځای کې انسان باندې حیاي، هغې د هر ځای باندې چې پر ګناه باندې راس د هغې ګناه څخه مخ راګرځولی سي، د هغې ګناه څخه د خپل ځان حفاظت کولی سي او د هغې ګناه څخه خپل ځان ساتلی سي او د هغې ګناه څخه خپل ځان راګرځولی سي. لیکن خدا نخواسته که د انسان په زندګۍ کې د حیا برک ختم سو، بیا خو د انسان زندگی پر یو ځای باندې په کنټرول کې نه ده، د انسان زندگی پر یو ځای باندې په حفاظت کې نه ده، او بیا د انسان د زندګۍ د حفاظت څه ذمہواري نشته. بیا چې د انسان زندگی په کومه کنده کې تباه سو، په هغه کنده کې تباه کېږي. نو ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي الحیاء شعبة من الایمان، حیا د ایمان یو شعبه ده. نن تاسو کله د مغرب کم قومونه دي چې تاسو هغوی وګورئ، هغې د خپله لاسه څخه د حیا جلو ورکړی دی. د هغې زندګي چې وګورئ، د هغې د زندګۍ څخه د اسلامیاتو کم ترتیبات چې دي دا اکثره لرې وتی. د هغې په زندګي کې د مسلمانۍ صفات بیا ډېر په کمزوري کې راغلي دي، حالانکه یې به مسلمانان قومونه، لیکن چې د کومو قومو په لاس کې د حیا جلو پاته دی، په هغې کې زندګي کې اسلامي اقدار پاته دي، په هغه زندګي کې د مور و پلار قدر پاته دی، په هغه زندګي کې د زوی او د لور د تربیت اشکال پاته دي، په هغه زندګي کې د حیا او د عزت او د ناموس او د حفاظت طریقې پاته دي. چې په کومو قومونو کې حیا پاته ده، په هغې قومونو کې د مور او د پلار قدر او عزت پاته دی. او د مور او د پلار قدر او عزت دا د اسلام په اصولو کې بنیادی اصول دی. لکه الله تعالی قرآن کریم کې اولاد ته دا وایي وقل رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا. د مور و پلار متعلق به عقیده ده چې د ماشوموالي په وخت کې مور و پلار زه نازولی یم، د بوډاوالي په وخت کې به زما طریقه ده چې زه به مور و پلار نازوم. چې کله ستا د ضعف زمانه و ته ماشوم وې، نو بیا مور و پلار په څومره نازو باندې بچی رالویوي، او مور و پلار د بچی د حفاظت او د بچی د ښه تربیت او د بچی د خوراک او د بچی د لباس او د بچی د ښه پرورش خیال په کوم شکل باندې ساتي. مور و پلار بدن سوځي، بدن ویلوي، ټول ورځ په مزدوري کې تیروي او ټول ورځ په ستړیا کې تیروي، چې در څو پورې بچی مړ کړی نه وي تر هغې وخته پورې خپله ګوله یې در ستونې نه تېرېږي، چې در څو پورې بچی آرام کړی نه وي تر هغې وخته پورې مور و پلار ته آرام نه ورسي. لیکن د اسلام اصول دا دی چې کله مور و پلار بوډا سلو، د هغې مزاج د ماشوم او د کشنیس، د هغې په زندګي کې ضعف راسي، کمزوري راسي،
تاسو لیدلی بوډا چې ډېر بوډاوالي ته ورسېږي برای دا مزاج د کشنیس پر هره خبره باندې او پر هر شی باندې پر هره مسله باندې کله د خوا بدیږي کله دی بس پر هغې پریشانه کېږي نو په دې وخت کې بیا بچی په حالت د ځوانۍ کې دی او په حالت د قوت کې دی نو د اسلام اصول دا دی چې بیا به بچی په دې وخت کې د مور و پلار د ناز داسې خیال ساتي لکه مور و پلار چې د ده د ماشوموالي په وخت کې د کوم خیال ساتلی خو زه دا وایم چې الحمدلله چې د کومو قومونو په لاس کې خپله حیا ده خپل اسلامي اقدار دي هغې اوس هم د مور و پلار ډېر قدر کوي الحمدلله زموږ په دې کورو کې چې کوم کور کې دینداري تاسو لیدلی بوډۍ مور په کور کې بوډا پلار په کور کې بچان که وچه خوري که نوده خوري او بچانو ته که ښه ګوله رسېږي که کمزورې ګوله رسېږي د دې کوشش دا وي چې د مور پلار کټو د مور پلار شوروا او قضا نه کړي نو دا هغه اسلامي اقدار دي دا الله تعالی هغې قومونو ته ورکوي چې د کومو قومو په لاس کې د حیا جلو پاته او چې د کومو قومو په لاس کې د خانداني نظام یو طریقه او ترتیب پاته